پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب څیز دی د انسان دپاره. او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه، په ځان په بچو دې خرچ کړه، په ښځه دې خرچ کړه، په ګاونډي دې ولګوله، په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله، جومات مدرسه غریب له دې ورکړه. دا ګل شوه، ګل دې ته ګل وایي. د دې فایده به په دنیا کې م الله درکوي او په آخرت کې به م الله درکوي. ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه، هغې کې به دویمه خبره نه وه. خود حضور پاک څومره سخي و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت. په بخاري شریف کې راځي، هغه وی د الله رسوله زه به په تا اس خرڅوم، اس یې ستاسو وی نه په بیه علم. اس یې ترې واغېسته، پیسې حضرت عمر له ورکړې. هغه ټیم یې د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر ته خیراتي ورکاغلی دا وایي پلار نه یې وله واغېسته، پیسې ورکړې او زوی له یې ورکړه. داسې هم کولی شو چې پلار ته یې وایي چې دا اس دې زوی له ورکړه، نه خپله یې پکې ځان را دننه کړه، په بیه یې واغېست، پیسې ورکړې او فوراً یې هماغه اس په هغه مجلس کې د هغه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وبخښه. صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دقه صفتونه یې ښو. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روانه، یو غلام و یو مریی، هغه ګډې چیلې سرولې، دې پیسې امتحان کوي، ازمایش پې کوي، ګوري چې د هلک د ده څه سوچ دی، د ده څه نظریه ده. عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي، خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی. هلکه وایي یو ګډ چیلې را باندې خرڅ کا، او ورته وایي دا خو زما نه دي، دا خو د بل چا دي، زه خو غلام یم، دا خو د بل چا دي، د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، اوس به یې دلته ستا په مخ کې حلال کو او سرمن به ترې وباسو، پوخ به یې کړو، ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو. او ورته وایي مشره ما خو تا ته و چې زما نه دي پردي دي، نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړه. مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړه، دې پیسې ازمایش کوي، وایي داسې وکړه چل درته ښیم، ګډ را باندې خرڅ کړه، پیسې واله، پیسې به نغدې کې ستا به شي، غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو، ته به مخورې مونږ. او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړه چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی، ورته وایي شرمخ خوړلی دی. شرمخ راغی ویې تښته. په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر، پیسې به هم نغدې کې، مالک به هم درته څه ونه وایي، غوښه به هم وخورې، موږ به هم وخورو. چې دا خبره یې وکړه، هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله، وی این الله، الله مې کم ځای دی، الله مې نه چې ته وایې مالک به درنه خبر نشي، نو مالک به خپل کار کوي، الله خبرېږي. فاین الله، زما الله به کم ځای چې زه دا ګډ پتا پردې خرڅوم، پیسې جیب کې اچوم، هغه ته دروغ وایم. ما خو الله ویني که نه. زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي. اوه کسان، په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبېږي، اوښکې ترې وبېږي او ځان ته الله رایاد کي، هېڅوک هم نی او پړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی. دا بنیادي څیز دی. مونږ وایو مړه پلان کې خو شته نه، یاره پلان کې خو نشته، زه راشه مړه چې هر څه مې ووایي، دا به نه وی. هېڅوک نشته خو الله شته. الله دې ویني، که غلط کار کې که ښه کې، الله دې ویني. د الله نه غیب نه، که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دننه هم ګناه کې، په خدای قسم الله دې خبردار دی. که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکه چې دا ګس لاس درنه خبر نشي. که ته وایې دې نه خو څوک خبر نشو، هېڅوک دې خبر نشي، خو رب ته خبر دی، الله دې ویني، الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي. عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی خو د خدای نه یېرېدونکی دی. دا غلام لاړ، وایي دا ګډه چیلی د چا دی؟ ته د چا یې؟ وایي د پلانکي. نیغ لاړ هغه مالک لی، وایي ستا ګډه چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سرېدې، خرڅی خو نه؟ وایي ولې نه خرڅوم؟ وایي په څو؟ وایي په دې. بس پیسې ورته نغدې کړې.
وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړ پیسې یې غونډې ورکړې اومې هغه غلام واغېست اومې هغه ګډې چیلی واغېستې ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډې چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډې چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه له ګډې چیلی راوستې دروازې وله روتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وی دا ګډې چیلی تا اغشتې دي وی او وی ځای راته وښایه دا کوم ځای ودرو او وی زه دې م اغشتې یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته وی بچی ما ته ځان له نه اغشتې ما الله له اغشتې هغه الله له مې اغشتې چې تا ما ته وختي وي چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډې چیلی مې هم تا له اغېشتې دي دا هم ستا دي ګډې چیلی هم ستا ته هم د خدای او خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو کې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري لاندې لوی شوي دي د دواړو جهانو د مبارک سردار چتری پې د پاسه وه د هغې صادر ورباندې د پاسه وه خو چې کم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کو یقین یې و زمونږ یقین ویشته هغې د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم ما الله راکوي د بلکل یقین و زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 5 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغې به وی نه دا ظاهر کې کمې شي خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې به راکوي بنیادي څیز دقه یقین دی زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقره د فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د دوی واده کېږي اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دقه زمونږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کوو اړه کې هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایي رانه ولګې او یوازې دا نه چې بلکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد اوسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بلکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی چې زه په تا احسان کومه دا به نه وی چې مړه تعالی بل ورځ ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ دا نیت به نه کې په ډېرې صدقه دوړه شوه د چا نه به تمه نه کې په تمه به شیشې نه ورکې دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وی ما دله دا شی درکړی دی وی مونږ خو دې غر کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاده د مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره صرف الله ده یو د عبرت قصه مې درته مخکې هم کړې وه بعضې دوستانو به نه اورېدلې یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځئ چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه بوډۍ چې بار راوتی ویې کتل نو دا میډیکل لفټ دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل
او هغه هلک له یې ورکړه بچي ډېره ګرمي دې شوې مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی دا پی وڅښه په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ بچی دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به دی ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه دا بوډۍ دې کور کې اوسېده دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماري پرې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال چې هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بلکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل وروستو علي یا مخکې جمع کوي یا وروستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بر ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وی چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم مونږ ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته یې هم خیرې کولې دا د خدای غر کې زه سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به مه که زه د هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوو ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته ته په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وه نو وي پیسې د کمې راوړي ته خبره خو وګوره لکه